انسان مکلف مخلوق دی په دې چې د الله تعالی عبادت وکړي. الله پاک وایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسان په حقیقت کې عقل دی چې درک کوي، زړه دی چې مینه کوي او جسم دی چې ګرځي. د عقل غذا علم، د زړه هغه مینه او د جسم لپاره خواړه بیا څښاک دي. هر هغه انسان چې د حاجتونه یو ځای پوره کوي لوړیږي. که په دوی کې یو حاجت پوره نشو انسان سخت دریځه کیږي. لا سخت دریځي الله پاک ته پناه وړو. انسان لومړی مخلوق دی، د دې لپاره چې د دین امانت پیټه یې په غاړه اخیسته. الله تعالی ورته هر هغه څه په اختیار کې کړي چې په ځمکه او اسمانونو کې دي. د انسان په حقیقت علی رضی الله عنه رڼا چولی. د ته منسوب قول کې هغه وایي ملائکه به شهوت پیدا شوي خو عقل ورکړل شوی دی. حیوان بیا غیر عاقل خو شهوت لري. انسان ته بیا دا دواړه نعمتونه ورکړل شوي. که چیرې عقل په شهوت غالب شي مرتبه یې له ملائکه هم لوړیږي، خو که شهوت غالب شو له حیوان هم بدتریږي. تاسې به یې ډېرې داسې بیلګې لیدلې وي چې انسان تر حیوان هم بدتر شي. د دې لپاره چې تر ملائکو هم لوړ شو عقل ته باید پر شهوت ترجیح ورکړو. عاقل انسان هم په دې دنیا او هم په هغې دنیا بریالی وي. که غواړئ دا ډول نورې ویډیوګانې ترلاسه کړئ د همدې ویډیو لاندې د سبسکرایب بټن کلیک کړئ، ترڅنګ یې لایک بټن هم کېکاږئ. که غواړئ چې ملګري مو هم له علمي مطالبو مستفید شي دا ویډیو پر فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو شیر کړئ.